السلام علیکم شاګردان والله جوړ چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم یوز اف پیر اف ورډز ان انګلیش په انګریزي کې د ورځو جوړې د ورځو داسې جوړې چې تلفظ یې یو رقم وي ویل کېږي یو رقم لیکن معنا او تورې یې بل رقم وي دا ته کنفیوزینګ ورډز هم ورته وایي سم په ټینشن کې اچ کېږي چې دا ورډز کوم ورډز کومه معنا وي نو دا هم ډېر ښایسته بیسیک او ایډوانس انګلیش ګرامر دی او داسې ګرامر دی چې په ورځني ژوند کې بیخي ډېر زیات استعمالیږي راځئ د دې معناوې تلفظ او د دې جملې درته وایو هیر معنی ویښتان یا ویښته his hair is grey د دې ویښتان خړ دي بور دي او هیر د دې جمع هیرز نه راځي ویښتان ته دغه هم ویل کېږي او هیر دا بل هیر هم دغه رقم ویل کېږي خو معنی بدله د سپلینګ بدله I saw hair running ما یو سوی ولیدی چې ځغستلی دلته د هیر معنا ده چې سوی هیل معنا روږېدل جوړېدل لکه the wound will not take long to heal دا زخم دون وخت نه اخلي چې جوړ سي معنا په جوړېدو کې دون ډېر وخت نه اخلي ژر جوړېږي هیل معنا جوړېدل انسان صحتمند سي جوړ سي هیل دا بل هیل هم دغه رقم دی تلفظ یې دغه رقم دی خو معنا او سپلینګ یې بدل دی تورن هیز رن انټو مای هیل زما په پنده باندې یو زوی جګ سو د ګوټ او د پښې پوندې ته وایي هانرری معنا د عزت it is a honorary award for his دا د ده دپاره یو د عزت ایوارډ دی انعام دی دغه د ده د عزت په خاطر یې ورکړي هانریبل معنا عزتمن هلته خو هانرری معنا د عزت هانریبل معنا عزتمن he is an honorable person دی یو عزتمن سړی دی د عزت والا سړی دی هغه بل خو هغه عزت والا healthy معنا روغ صحتمند he is a very healthy man او دی ډېر صحتمند سړی دی او healthful معنا صحت بخشه یو داسې میوه یو داسې خوراک یو داسې کار چې هغه انسان ته صحت وربخښي یو خدای چې صحت لري هغه ته صحتمند ویل کېږي او چې صحت ورکړي هغه ته healthful ویل کېږي walking is very healthful دغه د پښو تګ چې دی هغه ډېر صحت بخښونکی دی صحت ورکوونکی دی هول معنا سری there is no hole in the wall په دیوال کې سری نشته لکه دلته چې موږ په دا شکل کې د کړۍ په مځکه کې یو کړۍ سری و دا ته هول ویل کېږي دا بل هم هول دی خو د دې معنا او سپلینګ بدل دی تلفظ هغه رقم دی خو معنا او سپلینګ بدل دی هول معنا ټوله I know the whole story ما ته ګرد کیسه معلومه ده زه په ګرد کیسه باندې خبر یم نو ګرانو شاګردانو دا اوس زموږ د نن سبق د پیر اف ورډز په باره کې ولو دغه د استعمال مننه